د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د ازبکستان د استخباراتو له رئیس جنرال کوربنوف باخودیر او ملپلاوي سره کتنه کې په سرحدي همکاریو خبرې کړي. د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون په نوبتي غونډه کې د 28 پروژو له ډلې 19 پروژې تعدیل، د 828 میلیون افغانیو په ارزښت 6 پروژې منظوري او د یوې پروژې قرارداد فسخه شو. د دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین فطرت ویلي چې ګاونډیو هیوادونو ته د لیږدول شویو چورلکو په اړه خبرې روانې دي او په وینا یې دغه چورلکې د افغانستان دی او دوی په هیڅ صورت ترې نه تېرېږي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر کابل کې د حجاب نه مراعاتولو په تور د ښځو د نیولو په تړاو راپورونه رد کړل او وایي د دغه وزارت محتسبینو کابل کې د حجاب مراعاتولو په تړاو خلکو ته د سپارښتنو په موخه کمپاین پیل کړی دی. د یمن حوثي ځواکونو تېره شپه د بې پیلوټ الوتکو پر مټ د اسرائیلو بن ګورین هوایي ډګر، رامون هوایي ډګر، ام رشراش بندر، یافا کې یو نظامي مرکز او اسدود ښار کې یو اسرائیلي هدف په نښه کړي دي. د بریټانیا، جاپان، استرالیا او کاناډا په ګډون 28 هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې د غزې د ولسي وګړو کړاو خطرناک بللی. روان بریدونه یې غندلي او پر اسرائیلو یې غږ کړی چې ژر تر ژره د غزه کې له جګړې لاس واخلي. او وروستی خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که اړتیا شوه چمتو دی چې د ایران پر اټومي تاسیساتو په پرله پسې توګه بیا بریدونه وکړي، خو عباس عراقچي بیا وایي د یورانیمو له غني کولو لاس نه اخلي او امریکا سره خبرو ته چمتو نه دی.